امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دی د خباب رضی الله عنه نقل دی قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم د شکایت کو وهو متوسد برده في ظل الكعبه او هغه تکیول او یو شړی او صادر ته فسور د کعبه کې مونږ ته چې الله رسول د کافرانو مونږ وਹੀ ټکایم راخکاګیم زمون ملګری دی په ورونو باندې اچي په سرو غرمو باندې اچي د پاسه په غټي غټي کمرې دی په وهلو کې ورله دمي کوي دمي دا خبره متو کړې دی یا الله رسول الله څومره سخت خبره ده رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل فقال عليه السلام قد كان من قبلكم لك صبرك یو تاریخ ته وګورئ تاسو نه فخا خلقو قد كان من قبلكم تاسو نه فخا انسانانو خلقو يؤخذ الرجل يسرب راوني ولا شو فيحفر له في الارض فزمکه کې بولکند او کنستل شو پاغه کې به ودره ولا شو واچه ولا شو فيجاوب المنشار لبابا راول لا شو فيوزع على راسه نو پسرب ورلکه خدل شو نو هغه به دوا چندیک عربه په خوزوله لکه لرګي چارکای نجاران او استبه نسبین کو دوزه به کو ويمشط بامشات الحديد او دارنګ تاسو نه مخ کدي مؤمنانو انسانان چې هغه ګمنځول شي په ګمنځو د وسپنو باندې دا غاخونه به د وسپنو مدون لحمه وعظمه په ما بین د غوخه او د اډوکی کې اډوکی غوخه په اډوکی پرته ده دته به ګمنځونی ولا نو دا به ورله دا غوخه ته ګمنځولا فما يصده ذلك عن دينه نو دق خلق با نبندول دی عمل دی عربانه دوزه کېدلو دی وسپنی په ګمنځو باندې ګمنځولو به خپل دین نه اړول او کلک صابرین بو او ثابتین بو دا د ثبات خاوندانان بو مضبوط بو ولاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خبرته اشاره را چې ګوري تاسو خودونه مشکلات ته نه استې رسیدلی نو دې ټول وهلو ټکول په مقابله کې صبر وکړي دې ټول وهلو او په ټکول مقابله کې صبر وکړي